بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینهوالو، زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرن ته یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستی. دوستانو، نننی درس چې دا زموږ د دري ژبې زده کړې باره کې دی. دوه برخې تاسو ته له دې نه مخکې ویډیوګانو کې تاسو ته ما اپلوډ کړې وې. دا یې درېیمه او وروستۍ برخه ده. نو دوستانو، یوه یادونه باید درته وکړم چې تاسې باید دې ته ونه ګورئ چې ما تاسې ته دلته څه راوړي دي. مهم او اساسي مقصد چې زموږ او ستاسو دی هغه دا دی چې موږ څنګه کولی شو دري ژبه زده کړو. نو موږ دري ژبې زده کول دي. نو دلته زه کوم عبارت چې لولم هم په دري ژبه لیکلی، هم یې پښتو ژبه لیکلی، او هم یې زه تاسو ته یوه جمله ترجمه کوم. نو تاسې کوشش وکړئ چې د دې څخه خپل مقصد واخلئ، یعنې دري ژبه ترې زده کړئ. یوه جمله زه تاسو ته لولم، هغه درته معنا کوم، او هر یو ټکي باندې باید تاسې ځان پوه کړئ. نو راځئ نور مو وخت نه نیسم، خپله ویډیو پیلوو. نو په راتلونکي ویډیوګانو کې به زه تاسو ته انشاءالله یوه جمله زه راولم، یوه جمله به تاسو ته لیکم او هغه به درته معنا کوم. خو دا د تیر عبارت پاتې برخه ده چې تاسو ته لولم. یک عده مردم در خزان مواد سوخت و خوردنی به خانه می آورد و در خانه نگاه می کند. یک عده مردم در خزان، یو شمېر خلک په ژمي کې مواد سوخت و خوردني د سون مواد او خواړه، سوخت د سون مواد یا د سوځولو مواد، و خوردني او خواړه به خانه می آورد، کور ته راوړي. به خانه می آورد، کور ته راوړي. و در خانه نگاه می کند، او په کور کې ساتي. و در خانه نگاه می کند، او په کور کې ساتي. اما عده که بسیار بێبندوبار باشد، اما عده که بسیار بێبندوبار باشد، مگر چې ځینې ډېر بې پروا دي. در آخر خزان، په آخر د خزان کې، و در آغاز زمستان، او په شروع د ژمي کې جمهوریشان را آغاز می کند، په راټولولو شروع کوي یا پیل کوي، یا په جمع کولو پیل کوي. و خودها را بیغم می کند، او خپل ځانونه بیغمه کوي. و خودها او خپل ځانونه را بیغم می کند، بیغمه کوي. از سردی زمستان خود را نگاه کردن به مفاد همه است. از سردی زمستان، د ژمي له یخنۍ څخه خود را نگاه کردن، خپل ځان ساتل، به مفاد همه است، د ټولو په ګټه دي. زیرا که پیش از رسیدن از زمستان، زیرا ځکه که پیش از رسیدن زمستان، چې د ژمي رسیدو نه مخکې هر یک می کوشد، هر یو کوشش کوي، یا هر یک کوشش می کند که برای مواد سوخت بخاری، چې د سون موادو لپاره بخاری، و یا بخاری گیسی، او یا گیسی بخاری بگیرد، واخلي. و خانواده خویش او خپله کورنۍ را از ضرر هوای سرد، د یخې هوا له ضرر نه نگاه کند، وساتي. دوستانو، نننۍ ویډیو چې وه زموږ همدومره وه. په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي. او دوستانو، که تاسې تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل آنلاین لره نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله درنه کومه چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، او زموږ ویډیو سره لایک او شیر کړئ، تر څو یې نور دوستان هم ترې ګټه واخلي. موږ ته اجازت راکړئ تر بلې ویډیو. د الله په امان.